صاحب چې کله خبرې وکړې ډېره جالبه خبرې وکړې تاسو د راشد خان له سترګو ته وګورئ په دې کې افغانستان تاسو ګورئ. زه دغه څو میاشتې مخکې په شمالي کارولینا کې لوبه وه، زه هم تللی وم، راشد خان هم راغلی و، یو ټیم سره یې لوبه کوله، هلته ګرځېدمه د خلکو سره مې خبرې کولې، تېرېدمه دا کیسه په کتاب کې مې شته، تېرېدمه داسې یو نری غږ مې تر غوږو شو چې راشد راشد، چې دا غږ څنګه داسې راځي چې داسې متوجه شوم یو وړه انډین جلکه ده د هندوستان او تر څنګ یې مور ناسته ده او دې خواته نیا ناسته ده او دوی دواړو هغه د راشد خان د ټیم هغه بیرغ راخیستی دی او دا درې واړه لګیا دي راشد راشد. زه ورته وشوم پلار یې ولاړ وم، زه خبرې کولی شم، دې سره اجازه یې راکړه چې خبرې مې ورسره وکړې. د اوو اتو کالو ماشومه وه، ما راشد خان پېژنې وی؟ پېژنم یې. ما څنګه یې پېژنې وی؟ دا لوبغاړی دی. ما د کوم ځای دی وی؟ د افغانستان دی. یعنې دې خواته مور ناسته وه، هغې ویل چې زه د نیو جرسي نه راغلی ما د شمالي کارولینا ته چې راشد خان وګورم، د راشد خان لپاره چکچکې ووهمه. دې خواته نیا ناسته وه، درې نسلونه د یو افغان لپاره سلګونه میله سفر یې کړی چې راشي یو افغان وګوري. یعنې هغه د راشد خان سترګو ته چې تاسو وګورئ افغانستان ګورئ، واقعا ما هلته ولیدو چې راشد خان یوازې دا نه چې په افغانستان کې دننه مینوال لري، د افغانستان نه د باندې د افغانستان یو ښه تصویر دی، د افغانستان یو ښه استازی دی. څوک چې هم راشد خان پېژني هغه به خامخا افغانستان پېژني. په دې کتاب کې په دې اړه ډېر بحث شوی دی. په کتاب باندې ډېر نه غږېږم، ستاسو د ټولو نه مننه، ملګرو ته تفصیلي خبرې وکړې او د راشد خان نه ډېره مننه کوم. راشد خان حتما به زما غږ اورئ، ما به ګورئ. ستاسو نه ډېره مننه چې په ډېر صداقت سره چې هر کله ما د دې کتاب په اړه تاسو سره تماس نیولی دی، تاسو راته معلومات راکړي دي او هېڅکله مو داسې فکر نه و کړی چې هغه د نورو خلکو یو تجارتي فکر مو نه و کړی که زه ته معلومات تاسو ته درکړم بیا به زه یې وخت کې کتاب لیکم، هغه کتاب به بیا زما څوک نه لولي. نو تاسو د وطن لپاره د کرکټ لپاره دا کار وکړو. زه ستاسو مدین یم او د ټولو نه ډېره مننه چې دغه کتاب یې تراوسه لوستی دی په سوشل میډیا کې، په میډیا کې، په مثبت تفسیري کې. انشاءالله که ژوندی وم، که انرژي وه، انرژي خو به یې خیر دی انشاءالله. او زه به دغه لړۍ دغسې روانه ساتم، نور کتابونه به هم لیکو او هغوی چې دا تصور لري چې ګینې راشد خان ځوان دی او کتاب ولې پرې لیکل شوی دی، دا یو پیل دی. راشد خان به نورې کارنامې کوي انشاءالله. اول کس به زه یم چې د راشد خان په نورو کارنامو باندې به هم کتاب لیکم. نو که د کتاب په اړه څوک کومه پوښتنه کوم نظر چې لري زه خدمت کې یم، که نه نور وخت نه نیسم. بخښنه غواړم دا ځای لږ تنګ و، د کتابتون مسله وه او هغه د اوس هم اعلان کړي 6 بجو پورې زموږ وخت دی. نو ملګرو دوستانو د کور آباد دي، چای شیشې ټوټې راوړي دي، که پوښتنه ما نه لرئ مهرباني وکړئ او خدای مو راوله او قدم وکړئ. عام صاحب که څه هم چې په دې مسله باندې د ویډیو ګرانه واچول شوه، ولې دې دا کتاب ولیکه؟ اساساً د سوال خلاصه کتاب ولې دې ولیکه؟ دا خلاصه دا سوال کېدای شي ډېر غټ ځواب ولري، خو خلاصه دا دی چې راشد خان داسې یو افغان دی چې باید دې کتاب ولیکل شي او موږ باید خپل تاریخونه په خپله ولیکو، په خپل روایت یې ولیکو، د اول لاس ارچیوال صاحب چې ویل د اول لاس معلومات پکې ولرو او دنیا ته صبر ونه کړو چې دنیا راشي په خپل نظر د خپل افکارو په اساس زموږ تاریخ ولیکي، بېرته موږ ته وړاندې کړي. موږ باید دا کار وکړو، دنیا ته وړاندې کړو. راشد خان د افغانستان یو افتخار دی. زه ځان ډېر ویاړمن ګڼم چې دومره انرژي مې درلودله چې زه دا کار وکړم او ما په دغه دلیل باندې په راشد خان باندې کتاب لیکلی. که بل څوک پوښتنه لري، زه یې بله پوښتنه لرم. داسې یو څه چې کتاب لیکلو په وخت کې تاسو ورسره سرپرایز شوي اوسئ. ماشاءالله په ډېر وخت چې هم راشد خان پېژنئ، هم کرکټ سره په اړیکه کې داسې کوم څه اوسئ هلته ډېر په زړه پورې اوسئ، ډېر کار زده کړي. ډېرې برخې ساروان صاحب یادونه وکړه. د افغانستان کرکټ ته د راشد خان دغه داخلېدل دا یوه ګوګه کیسه وه زما لپاره. ما چې کله دا کتاب لیکلو زه په دې پوه شوم، زه واقعا سرپرایز شوم چې دا راشد خان څنګه د افغانستان کرکټ ته داخل شوی دی. په دا نه لګېږم، کتاب کې معلومات شته. دویمه خبره دا راشد خان موږ په میدان کې ګورو چې راشد خان ویکټ یې اخلي، بال کوي او اکشنونه کوي، مینوال لري. د راشد خان شخصي ژوند داسې یو ژوند دی چې که تاسو یې ولولئ یوازې دا نه چې تاسو ته به یوه انګېزه در وبخي، بلکې کېدای شي په ژوند کې مو ځینې نظم او ډیسپلین راشي. مثلا راشد خان چې تا ته وایي دغه د دې ویډیو مثال ورکوم، نن یې ماته ویل په 30 دقیقو کې دا ویډیو درلېږم، باور وکړئ په 30 دقیقو کې دقیق په هماغه وخت کې ویډیو راولېږم. ما ته چې ویلې چې په 9 بجو ګورو، دقیق په 9 بجو راسره ولیدلي، چې ویلې چې په 10 بجو دغه کار کوو په 10 بجو، یعنې هغه ټایم هغه مسؤلیت شناسي. راشد خان د مور او پلار کوچنی زوی دی
خود در شخصی کرکتر مثلا دیدم مورد دیو با که کلا مورد وفات شو وزای یا وشکار ناس و مدام حسن دکتر که چه مور می مریض و دشتی درنیم بجی و ما ناسونو کی زور ولی وچی مور می پاس در ما دیگه چطور ولی دیگه ما تو چطور خشی زبا یا دیگه و اخر تقدم الواقعان يقول شيء الواقعان نورستا ما في تروح شيء زبا فجأة هيس كلا هم بان باتيش يعني دمور سر مينا دواتن سر مينا دنشام الكرام راشد خان دوم رابطنا دي جهاز مرة في وقت جديد تعجب كي من راشد خان يوازن كركت في ميدان كده إذا يفودي كتاب كده كركت من الدبان دي هم يوم جلال راشد خان ده هنا شيء بسون كي بقول آنچه من سوال دارم که کتاب شما به لسان انگلیسی هم ترجمه میکنه یا نه؟ ترجمه تقریبا کارش تمام است ان شاء الله عزیز بله این سوال ما به این خاطر بود که ماشاءالله زیاد ژورنالیستای تلویزیونی هم زیاد شده و چیزی که ما در کرکت می‌بینیم در صفحات اجتماعی فیسبوک، تیک تاک و غیره از هندوستان و پاکستان که حداقل دقیق میگن به اوج همین ویدیو ژورنالیسم که میگن یا بسیار بحث میکنن در مورد کرکت. کتاب بسیار گپ خوب است الحمدلله که اگه انگلیسی ترجمه شود فایده میکنه. در مورد ما اشخاص داریم ماشاءالله در اقتصاد بگین، سیاست بگین، خوب صحیح تو یاد دارن و گپ میزنن، ولی در بخش کرکت خصوصا که وقت مسابقات می باشه یا بعد از یک اندازه می باشه بسیار کم یک متخصص می گپ بزنه و مثلا از پاکستانی‌ها را که ما میشنیم یا کتره میگن چیزای منفی میگن، ایندیا که مثلا میگن شما باور کنید ما از شوق را لایک میکنیم، خوش شما میگیم که یک کمک به نفع افغانستان گپ میزنه. ما چرا کس نداریم و چرا فایده هم داره که گپ بزنیم. اگر هدفت این باشه که چرا من ترانه کلگی از اون خاطر چند نفر باشه لالاش بیشتر کلگی زیاد نفر است. ما کوشش کردیم تا حالی که چیزی که همو صاحب مسئولیت وظیفه‌ای هم داریم تا کدام اندازه‌ای که ما از حدود کاری با آمدن میتونیم این کار کردیم. مگر شما دقیق میگن افغانستان در هر عرصه ما مشکل داریم، کمبودیا داریم و یک عرصه شنی است ان شاء الله امیدوار هستیم که نسل آینده که ما